دا ویډیو په الله قسم چې د خپل زړه نه کوم، نه دوی دعوت راکړی نه چې د چا سټور دی هغه دعوت راکړی، او بالکل په خپل زړه په خپل مینه لکه دوی نه چې ما زما ماشومان الحمدلله دوی سره الله پاک ښه کړه. نو تقریبا زه هلته او پی ډي کې هم په جمال آباد هسپتال کې هفتې پوره زه 120 مریضان ګورم، نو دې کې به 30-40 داسې مریضان راځي چې هغه به اول خبره دا کوي څه ودې نه کوي، رنګ خرابېږي، ماشوم ورځ نه بل ته غورځي خوراک. دا ماشوم تاسو راوستی؟ او جی دا راته ووایي چې ماشوم ته څه مسله وه؟ ماشوم ته د ورګوټیوالې نه جټکه وه، شکر دی لطیف صاحب له م راوستو، دوی نه مو له علاج وکړو، اوس الحمدلله ښه دی. د کوم ځای نه ده؟ ګورندي کلی نه جی. ماشوم تاسو څه بیمار دی؟ د جټکې مسله وه. د دم جټکې مسله وه. او جی. نو اوس لطیف صاحب نه علاج کوئ که نه شروع کړی دی؟ نه نه بس اوس هم شروع کړی دی بس. او ماشوم څه حالات یې څنګه دي؟ اوس ښه دی شکر دی اوس. خلک به ستا غږ اوري، په ماشومانو علاجونو باندې به ډېر کړېدلي وي، نو څه پیغام لرئ دغه خلکو ته؟ مزدیو ته جی دا پیغام لرم لکه زموږ دا بیان چې څومره مخکې ځي او څوک دغه کوي نو مز دلته د ځانه ورځي څوم کرلیدلي به دغه شي ډېر به په عذاب شي، دوی له دې را چې دوی څه به به انشاءالله ټیک ټاک شي. حاجي ستاسو څه مسله وه؟ دا ماشوم کمزور و. او کمزور نو ماشاءالله دا ښه صحتیاب دی اوس. دا د ډاکټر صاحب له م راوست دا دویم پیره دی انشاءالله اوس ټیک دی. او څنګه مطمئن یې دوی علاج؟ بالکل ته مطمئن یو. مخکې د چېرته علاج کړی دی؟ ډېر کړی خو مزه نه وکړي جی. او ډېر خلک کړېدلي دي دغه ماشومان کمزوري یا جټکې بیمار یا نوره مسله وي، او بیا زمونږ په دې شمالي اشنغر کې د ماشومانو قابل ډاکټر نه و، الله پاک لطیف صاحب راوستو، ما خپل ماشومانو علاج هم دلته کې کړی. نو تاسو دغه خلکو ته څه پیغام لرئ؟ نو عوامو ته دا درخواست کوو چې چا ماشومان کمزوري څه مسلې جټکوي بل سي لطیف صاحب لی راځي، قابل ډاکټر دی، مطمئن وتی. دا ماشوم و دا کمزوري و ډېره زیاته او تقریبا میاشت علاج مو کو، ماشاءالله صحت هم ښه دی او اوس ګزاره کوي ډېره. ډاکټر صاحب نه چا خبر کړی و چې دوی داسې علاج کوي؟ زه لاړم ایمرجنسي ته، هلته یو کس و هغه راله کارډ راکړو، ویل دغسې ډاکټر دی، دې نه مخکې ما زوی راوستی خپل، ماشاءالله هغه هم سینه د پېښوره پورې مې ګرځولی و، نه و ټیک شوی د ده سره ماشاءالله اوس برابر دی. بھاجان دا راته ووایي دلته د لطیف صاحب نه علاوه کم کم ډاکټران تاسو ته نور ناست دي؟ الحمدلله دلته خو موږ سره شکر دی ډاکټران ډېر زیات ناست دي، شملې والا ډاکټر سره ناست دي، هغه د جمعې په ورځ باندې معاینه کوي، بل چې کوم د فزیوتراپي والا ډاکټر سره روزانه ناست دي، سهار نه والا ماښام پورې ناست دی، بل را سره میډیکل سپیشلیسټ ناست وي، هغه 12 بجې راځي 5 بجې چوټي کوي، د هغې نه علاوه چې کوم د موږ سره ګایني پول سیټ اپ کوي، ګایني ډیلیوري سیټینګ دلته برابر دی؟ بالکل ټول سیټ اپ تیار دی. راغلی یم ډاکټر لطیف صاحب خواته، ماشاءالله په پس نمبر چې کوم دی ډېر زیات مینه ناک ډاکټر دی، او بل زما ماشومانو ډېر زیات به کمزوري ډېر زیات کړېدلی یم، د پېښور مردان درګۍ دې پورې ډېر زیات کړېدلی یم، خو زما د ماشومانو چې کوم دی خوراک به بالکل زړه ته نه کېدو، ورځ د ورځې به د هغوی چې کوم دی هډوکې کمزوره کېدو، په صحت به ډېر زیات د دنیا خوراکونه به مې ورله راوړه، فروټ بادام غوز هر یو شیز، خو لیکن هغوی به زړه دغه شیزونه نه اخېسته. نو دا ویډیو په الله قسم چې د خپل زړه نه کوم، نه دوی دعوت راکړی نه چې د چا سټور دی هغه دعوت راکړی، او بالکل په خپل زړه په خپل مینه لکه دوی نه چې ما زما ماشومان الحمدلله دوی سره الله پاک ښه کړه. نو ډاکټر لطیف صاحب له راغلی ما زړه مې غوښتل چې تاسو ته دغه مخامخ کړمه چې کم خلک ماشومان کمزوري وي او ډېر زیات کړېدلي وي په علاجونو باندې، یا مطلب نورې بیمارۍ سره مبتلا وي، نو ضرور چې کوم دی ډاکټر لطیف صاحب سره تاسو خپل اړیکه ونیسئ. محمد پټي روډ باندې شهزاد میډیکل سنټر کې به دوی اتوار په ورځ دي او بقایا به دوی وي. سر السلام علیکم د وخت راکولو دي. ډېره مننه ټول نول هم مشتاق به زه تا ته ډېر شکریا ده کوم ستاسو زموږ په مینه راغلی او موږ ته دلته ټایم راکړو، او بالکل تاسو چې کومه خبره وکړه دې باندې به زه خیر یو دوه خبرې هم وکړم سره خلکو ته هم پته ولګي که نه څنګه دوی ویلو چې زما ماشومانو خوراک نه کوو. نو تقریبا زه هلته او پی ډي کې هم په جمال آباد هسپتال کې هفتې پوره زه 120 مریضان ګورم، نو دې کې به 30-40 داسې مریضان راځي چې هغه به اول خبره دا کوي څه ودې نه کوي، رنګ خرابېږي، ماشوم ورځ نه بل ته غورځي، خوراک نه کوي. نو دې کې بنیادي 2-3 خبرې چې زه هر مریض سره څه ټایم وي ما سره زه اخلم، دا به خلک واوري نه، ایډورټایزمنټ نه زیاته فایده به دغه خلکو ته به دا هم وشي چې بهی ماشوم تاسو څه کوئ، خوراک انکریجمنټ د کور خوراک کې زه دغه خبره کوم چې 3 غټ میلز غټې روټۍ د سحر نشته ډېر ضروري دی، د ورځې روټۍ او د ماښام ټیک شو، بیا منځ کې موږ ته سنیکس وایو د 10 بجې ټایم کې یو خوراک ماشوم دپاره ضروري دی، او مازدیګر کې بیا
نو کوشش کوئ چې دی په منځ کې تاسو ماشوم ته بیخي سم ورکوئ. دا یو قسم ته موږ ته وایي چې ټرنینګ پوینټ دا دی چې ته ماشوم د روټۍ نه مخکې نهار وساته، یو غنټه نیمه 2 غنټې ته هغه څه کا نهار کا. دا ماشوم لګي منډې ترړي وایي ټوله ورځ سمور پخوي لګي، او سپیشلی خوږ شی د ماشوم دپاره څه دی زهر ده. دا ته یاد ساته خوږ شی موږ څه وایو چې بی ماشوم د پیروني پخه ککیر پوخه خاص کر خېټه خرابه شي یا څه کې څه وشي، دا د ماشوم د لوږې دښمن ده. زمونږ برین نه یو خپل هارمون سیکریټ کیږي څنګه موږ ته لوږه لګوي. چې کله موږ خوږ شی وخورو نو هغه سټیټي سنټر د یو خپل دماغ کې هغه شی څه کې ډي اکټیویټ کې سټاپ کې څه بس زموړ یا ګلوکوز لیول ډېر زیات وي اندغه شی نو تاسو چاکلیټ ټافیانې آیس کریم څومره کموئ شی بندېدل خو ګرانه خبره زه ووایم څومره کمیږي نو دا به ماشوم دپاره ټرنینګ پوینټ دی. کور خوراک اندغه ډېر ویډیو نه اوږدو چې بی تاسو کور ته خپل ماشوم تاسو کوم سکول ته ځي ټفن جوړ کړئ، کوم الته پرنسپل دی هغه سره ملاو شه چې بی تاسو د ماشوم ته خپل دکان والا سیل سموسې دي الته کې کوم دا چپس یا دا کسی نه ټفن مس نه کوم میډم می کوم استاد یا کنه تاسو کو سبې دا مشوم ختم کو نه کو ختم نو کور کې دغه شان دی انده املیټ دا انډه دا الو چپس خپل کور کې تیاروا ماشینی ارسشتا کټ کا په خکمه زیګر خوري د اوریجی اندغه غوخه اندغه خوراکونه یافته کې د میوه هر ورځ نشي غسته یو ورځ راوړه 2 ورځ راوړه دا زوري شي دا دویمه خبره به کومه سو ویډیو وګدن شي سیلف میډیکیشن بس پرېګ دی هر ځای کې ډاکټر ناستا ټیک شو نن سبا دومره ډېر ډاکټران دي سپو کونج باندې ډاکټر ناسته اوري نو دینه فائدہ واخلئ سبې اسی به سم مشوم ته انټي بایوټیک مو ورکوي دوايانې مو ورکوي هغه فلاجیل شربت اسی نن سبا المشوم خېټه خرابېږي کور کې هر 15 ورځې پس خېټه دي ته وی وایرل ډایریا روټا وایرس ته ویکسینم کیږي نن سبا نو دا 15 شپږ ورځې بیماری ده او ارس ورکوا عام بس ټیک شو موږ یو زنګ شربت ورکو یا پروبایوټیک ټایپ ورکو نو سو کا خوږ شی بند کا او به خړ کوا هغه کې او تاسو کوم نیم لیمو شو الګ مالګه معمولی شان ډېر کم چینی سلی یا عام او ارس یو پونه یو س اس مور کوا خپل والا په فضل سره 15 شپږ ورځو کې سکیږي ټیکيږي نو دغه انټي بایوټیک ځان نه بند کی خلک دا زمونږه د وجې چاته فائدہ وشي ټیک شو او دا کوم ټول مریضان رضی او میان دی راولي نه کراولي سبي خوراک نه کوي تاسو مشوم څنګه خبرو کا سیمپل موږ څور کو ملټي وټامینز آیرن هر یو مریض کې آیرن کمی ده هر یو کې صدا وټامین ډي کمی ده اس بیمار نه اس پکې نه صرف خوراک خرابي ټیک شو هغه ګن خوراکونه کوي هغه سره مشوم صحت خراب شي نو بس دا خبره موږ یو میسج ورکو ډیره مننه جی د وخت راکولو د ځل خبره مې وا جی که څوک کړي دلی په خپل ماشومان باندې سوال لرزه کومه چې ځان نور مکړوي کدل ته زمونږ غا غوري د دې کانټیکټ نمبر مې په سکرین باندې وي قسم په الله چې د ځلن ورته ما چې ما چرته د ډاکټر لپاره دا څه قسم او دغه نه دی خوړلی خو لکه دا څه دی چې ما ته بالکل السو پروف شل جی زما کور کې زما ماشوم جی محمد سدیس عالم چې هغه ډېرو بیمارۍ سره مبتلا الحمدلله و چې کوم ملمه زما راځي زه یم هم نو هغه ولا چې روټۍ هر سره وباچي او هغه ملمه مشغولې ځان سره نو ماشاءالله ډېر قابل ډاکټر دی د سنډې په ورځ د اتوار په ورځ ټولو خویندې میندې زمونږ څومره والدین دي هغوی زما د هغه ګوري نو ضرور کوشش وکړئ ډاکټر لطیف صاحب یو نه یو ورځ چې کوم دی ویزټ کوي او که ستاسو دوایي ادویات فیس څومره خرچه وشو او ماشوم هم ټیک نشو نو دا در سره زه واده کوم چې هریچند بازار کې زما سټوډیو ده دلته کې راځي دا پیسې ورته زه د خپل طرفه ډکوم ډیره مننه ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته خیر ملاوي شي